السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمن دوستان، امید لرم تاسو په ټول راته راکړي روغ او جوړ یاست او روژې به مو ښه په خیر تېرېږي. الله دې وکړي چې دا د روژې میاشت به په تاسو ټولو پسې بختوره سوې او ښه په خیر به مو در دا مهاله نیولې وي، چاته پکې څه تکلیفونه نه وي رسېدلي. نو خوږو دوستانو، ډېر وخت کېږي زما ویډیو ورک و او نه اپلوډ کړې، د هغه د دغه وجې چې روژه وه، نه مې غوښتله چې په روژه کې ویډیوې جوړې کړم یا ټیم ورکړم، ولې چې روژه د عبادتونو او د برکت میاشت ده، باید چې موږ ته دا فاسق شي ته ټیم نه کړو. خو بیا هم که واټساپ ته ورسئ، فیسبوک ته ورسئ، یوټیوب ته ورسئ، ډېر رش کش دی پکښې، هر څوک پکښې اخته دی. نو مې دا سوچ نن ځان سره وکړي چې ته راسه د واټساپ باندې نن یو بله ویډیو جوړه کړه. که مخکینۍ ویډیو چې ما جوړه کړې وه د وال پیپر په باره کې، چې په هغه باندې څه شي شته، یعنې د هر حیوان تصویر ورباندې شته، په هغه باندې موږ تلاوتونه نشروو، هغه باندې موږ درود شریف نشروو، حتی چې لیکلي درود شریف وي نو موږ هغه نشروو. نو در هغه بیکګراونډ چې دی، موږ چې کوم تصویر سټیکر پورته کړی وي، د هغه بیکګراونډ یعنې هغه شاته د سپي عکس وي. نو دوستانو، په نوې ویډیو کې مکمله طریقه در وښیم. که د کومو دوستانو دا طریقه نه دی زده یا نه دی ورپام، خامخا ویډیو وګورئ. دا غټه پالیسي ده د واټساپ ټیلیګرام، چې په وال پیپر کې لا دغسې شیان ورکړي دي چې هغه د اسلام، بلکې زموږ ستاسو دپاره نه دي په کار چې هغه په خپل واټساپ کې استعمال کړو. نو دوستانو، کومه طریقه ده، نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو ګورئ دوستانو، زه راځم اوله پلا خپل واټساپ خلاصوم. ما د خپل واټساپ داسې 2-3 منټه در مخه خپل بیکګراونډ ته واړوئ چې کوم بیکګراونډ د ځان دی، یعنې چې هغه کمپنۍ کې کوم بیکګراونډ دی هغه ته واړوئ. نو دوستانو، زه اوس تاسو ته درښیم چې دا کوم بیکګراونډ دی. زه دا میسجان ټول ډیلیټ کوم چې تاسو ته په صحیح ډول ښکاره شي. تاسو لږ صبر وکړئ دوستانو، زه راځم دلته دا ټول ډیلیټ کوم. نو اوس تاسو کتلی شئ دوستانو چې ما هغه میسجان ټول مکمل ډیلیټ کړه. اوس دغه بیکګراونډ دلته تاسو وګورئ، دغه بیکګراونډ چې په دې کې څه شي شته. نو اوس دا به تاسو ته داسې نه ښکاري. زه د دې څخه یو سکرین شاټ اخلم. ما سکرین شاټ ځینې واخیسته او ځم اوس په خپله ګیلري کې تاسو ته ښکاره کوم. نو زه راغلم د موبایل ګیلري ته او دلته بیا پته ولګېږي. نو دا دی سکرین شاټونه چیرې دي. دغه دی راغلی دوستانو سکرین شاټ. نو دغه دی تاسو کتلی شئ چې په دې کې اوس دلته وګورئ، دغه د یو سپي د یو مردارخور حیوان یو سپي تصویر دی. دا وینئ دوستانو، دغه ځای ته ښه په غور وګورئ، دغه ځای ته دلته د سپي یو حیوان تصویر دی. دا وینئ دوستانو، تاسو کتلی شئ چې دا د یو حیوان تصویر دی. تاسو دغه ځای ته وګورئ، داسې شاوخوا یو د سپي تصویر دی. تاسو په خپل واټساپ ته سکرین شاټ واخلئ، بیا را زوم کړئ او زه راځم دلته بل یو درښیم، دې ته کشپ وایي. موږ په پښتو کې څوک ورته کیسه وایي، څوک ورته کشپ وایي. دا د هغه تصویر دی. نو په دې باندې موږ تاسو درود شریف نشروو. دا یو بل داسې حیوان دی چې زما نوم نه دی زده، خو ډېر ناولاده حیوان دی. تاسو کتلی شئ چې دا سیکل دی، بایسکل ورته سیکل. دلته داسې ګوره، دا د انسان تصویر دی او هر څه پکښې شته. دا بیا بل حیوان دی، ناولاده حیوان دی. نو تاسو کتلی شئ دوستانو چې په دې کې داسې ډېر شیان شته. دا ګوره سمدم د انسان تصویر دی چې هغه زموږ ستاسو دپاره نه دي په کار چې موږ تاسې په خپل واټساپ کې پرېږدو، یعنې په هغه باندې موږ ستاسو اسلامي سټیکران واستوو. نو دوستانو، دا په کومه طریقه موږ بدلولی شو. زه راځم واټساپ درسره کوم او د سره طریقه درښیم چې کومه طریقه ده. تاسو که هر واټساپ استعمالوئ، که ساده واټساپ یې، که جیبي واټساپ یې، که بزنس واټساپ یې، زه راځم تاسو ته په دا بزنس واټساپ طریقه درښیم. نو ما خپل بزنس واټساپ خلاص کړئ. چې کله مو واټساپ دغسې خلاص کړئ، بیا به راسئ په دا کونج کې دغه 3 ډاډ یعنې دغه 3 ټکي، په دې به کلیک کړئ. بیا اخري اپشن دی سیټینګ، دا سیټینګ به کلیک کړئ. چې کله مو سیټینګ کړئ، دلته به راسئ اکاونټ.
په ساده واتساپ کې دوم اپشن او په بزنس واتساپ کې دریم اپشن دا به کلیک کړئ. ښه اکاونټ چې موږ کله کلیک کړو یا دوستان غلط ولم چیټس به کلیک وکړئ، څلورم یا دریم اپشن چیټس چې موږ کله پیدا کړو هغه به کلیک وکړئ. بیا دلته یو تهم دی یو وال پیپر دی دوم اپشن، نو تاسو په دا وال پیپر کلیک وکړئ، تاسو ته دغه صفحه راځي، نو تاسو په دغه تصویر پسې کلیک وکړئ، بیا به تاسو ته دغه صفحه راشي. اوس دوستانو دلته درې ځایه دي، په دغه ځای کې دا ګورئ دوستانو تاسو کتلی شئ چې دغه ځای کې هغه د خپل هغه چې هغه کوم حیوانان پکې دي هغه دغه دي. ماسک یې رنګونه بدل دي، دا وینئ دوستانو تور رنګ، سپین رنګ، شین رنګ، ژیړ رنګ، هر رنګ په دې کې شته، دا وینئ نور هغه حیوانان ټول ورباندې شته. تاسو کتلی شئ دلته وګورئ هغه حیوانان دلته ټول شته، دا بل رنګ دی، دا بل رنګ دی، دا بل رنګ دی. ښه او دغو کې تاسو یو هم ورلګوئ، نو دلته مای فوټو کله چې تاسو په مای فوټو کلیک وکړئ دلته تاسو ته ستاسو د موبایل ګیلري خلاصوي، چې ستاسو د موبایل ګیلري ستاسو هر تصویر غواړئ خپل تصویر هم پر لګولی شئ، بلکې ستاسو د ګیلري هر تصویر تاسو پر لګولی شئ. نو زه راځم دا تصویر پر لګوم، ما تصویر راواخیستو، چې کله تاسو هر تصویر ورته انتخاب کړئ دغه صفحه تاسو ته راځي، بیا به تاسو په دا سیټ وال پیپر کلیک وکړئ، دا وینئ دوستانو دغه اپشن دی، دا کله چې په دې کلیک وکړو بس دا ودرېده، دا تاسو کتلی شئ. زه ځم اوس د یو چا نمبر یعنې چیټس ته، اوس هغه وال پیپر درېدلی، د دې رنګ خراب دی، دا تاسو ته دغه ځای سم په یوه کلیک بدلولی شئ، یعنې که چیرې پر دې تاسو ته یو شی نه ښکاري، ګوره دا خط دی، فلم دی، تصویر دی، سټیکر دی، پر دې تاسو ته خوند نه درکوي، دلته دا چیټس د لمبره سمه وځي منځ په دغه درې ټکي کلیک کړئ او دلته راسئ، ګورئ د ښي خوا دوم اپشن دی وال پیپر، په دا به کلیک کړئ، که په اردو یې هم ورته لیکلی وي وال پیپر، یعنې که ستاسو د موبایل زبان په اردو وي هم به وال پیپر ورته لیکلی. ګورئ دلته که اول تاسو کلیک کړئ دلته ډېر ښایسته بیکګراونډونه پکې دي، په دوم کې هم ډېر ښایسته بیکګراونډونه دي، خو زه راځم په دغو کې ورته انتخابوم چې دا ماته ډېر ښه خوند راکوي. نو دا ګورئ دوستانو په دا سیټ وال پیپر به کلیک وکړئ، دلته چې په چیټس کې په نمبر کې که تاسو پر درول بیا به تاسو په دا کلیک وکړئ، دلته تاسو ته دغه صفحه راځي، دوې صفحې راځي، تاسو ته وایي پروټیز چیټ، یعنې که تاسو ته وایي چې تاسو پر دا یوه نمبر دروئ او که نه پر ټول واتساپ باندې، نو پرو آل به تاسو کلیک کړئ، دا وینئ دوستانو پرو آل چیټس آن، نو بیا به اوکې کړئ، دا چې مو کله اوکې کړه اوس د ګرد د واتساپ چیټس چې دی هغه دغه او بیکګراونډ چې دی هغه دغه طریقه ته شو، یعنې ګرد بدل شو، دا وینئ زه چې هر چا نمبر ته ورځم هغه به دغه رقم وي. نو دوستانو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښ شوي وي، په ویډیو مو سر خلاص شوی وي، که بله کومه پوښتنه لرئ یا کومه غوښتنه لرئ کوم شي ته مو ضرورت وي نو تاسو کمنټ کولی شئ، انشاءالله زه به تاسو ټول ته جواب درکوم، او که کوم د ویډیو ضرورت و تاسو ته به ټول ته ویډیو جوړوم. نو دوستانو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښ شوي، والسلام د الله په امان، ماته ډېرې دعاګانې کوئ.